آیا پوهیږئ چې تر ټولو ستر مسؤلیت د چا ده او کومه تېروتنه تر ټولو غټه تېروتنه ده؟ د یو ډاکټر، د یو انجینر او یا هم که د یو ښوونکي. د یو ډاکټر تر ټولو ستره تېروتنه به دا وي چې مریض ورڅخه ضایع شي او مړ شي. د یو مهندس، یو انجینر تر ټولو غټه تېروتنه به دا وي چې د هغه پروژه ناکامه شي او بالاخره هغه اپارتمان راپرېوځي. خو د یو ښوونکي تېروتنه که چېرته د هغه د خبرو، د هغه د ویلو په سبب یو شاګرد بېراهۍ طرف ته لاړ شي، نو دا تر ټولو ستره تېروتنه ده، ځکه هغه شاګرد کولی شي ټولنه او نړۍ تخریب کړي او د یو زنګ خطر اوسي ورته. هغه انګلیسان ډېر ښایسته متل کوي. هغوی وایي که چېرته یو ډاکټر تېروتنه وکوي نو د هغه تېروتنه د ځمکې لاندې ښخیږي. که چېرته یو مهندس تېروتنه وکوي د هغه تېروتنه راپرېوځي په ځمکه. مګر که چېرته یو ښوونکی تېروتنه وکوي نو مستقیم هغه په لاره ځي. یعنې دا چې د هغه زده کوونکي، د هغه محصلین په ټولنه کې مؤثریت خپل ښیي. دا مؤثریت کېدای شي منفي اوسي، دا مؤثریت کېدای شي مثبت اوسي. نو له دې څخه معلومیږي چې د ښوونکو مسؤلیت تر هر چا ستر او دروند دی. د ښوونکي ورځ د هغو ټولو ښوونکو ته مبارک وي چې هغوی د هر څه څخه دې ته لومړیتوب ورکوي چې د شاګردانو په فکرونو باندې کار وکوي، فکري رغونه وکوي او د هغوی څخه فوقالعاده اشخاص جوړوي. د ښوونکي ورځ د ټولو ښوونکو ته مبارک وي. السلام علیکم.